ښه راغلاست بیا هم دوستانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن درس خو ډیر زیات اسانه، ډیر زیات سمپل او ساده ده. نن به انشاءالله یو وړوکی غوندې شی وایو چې هغه ته شد وایي. صحیح شوه؟ شد دا درې غاښه څیز ته وایي. کله چې یو حرف باندې راشي نو هغه حرف سخت ادا کېږي، زور سره ادا کېږي. یعنې په حقیقت کې دوه وارې ادا کېږي، یو وارې مخکیني حرف سره، یو وارې په خپله باندې. صحیح شوه؟ مثلا دلته ګورئ دې ته شد وایي. په با باندې د پاسه شد هم شته ده او زبر هم شته ده. صحیح ده؟ نو دغه شد موږ نن وایو. دا چې کله هم په کوم حرف باندې راغی نو تاسو پوه شئ چې دا حرف باید موږ سخت ووایو، زور ورباندې وکړو. صحیح شوه؟ او دوه وارې ووایو. مثلا ابه، ابه. ګورئ اصل کې ابا ده که نه؟ ابا، لیکن د شد په وجه باندې په دې باندې زور راغی. ابه، ابه. نو هر حرف باندې چې دا راځي دا په حقیقت کې زور سره ویل کېږي، دې ته شد وایي. صحیح ده؟ او کوم حرف باندې چې دا شد راسي هغه ته مشدد وایي. اوس موږ ویلی شو چې با مشدده ده، یعنې شد ورباندې راغلی. نو شروع کوو د الله په توفیق سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أب، أبي، أبو، إبا، إبي. دوستانو کوشش کوئ چې ما سره تکرار کوئ، انشاءالله دا به تاسو ته هم اسانه کېږي او زه به هم کوشش کوم چې لږ غوندې فاصله ورکړم. ابو، ابا، ابي، ابو، ابن، ابا. کله چې ودرېږو که نه وقف کوو نو داسې به وایو ابا، ابن، 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 ابا، ابن، 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 ابا، ابن، ابن، اتا. ګورئ دوستانو دلته په تا باندې راغی، شد راغی. صحیح شوه؟ نو دلته به تا ته زور ورکوو. دا ټول دیز نه تر دیجې پورې با باندې راغلی و. صحیح شوه؟ دلته اوس تا باندې راغلی نو تا باندې به هم زور کوو مونږ. اتا، اتې، اتو، اتا، اتې، اتو، اتا، اتې، اتو، اتن، اتا، اتن، 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 اتا، اتن، اتن. ګورئ دوستانو تا هم خلاصه شوه. اوس راځو سا ته. سا باندې هم ګورئ شد راغلی. اسا، اسا. دې باندې به زور کوو سا باندې، ځکه شد ورباندې ده که نه. نو سا موږ مخکې هم دوستانو ویلو چې د ژبې سر پاس غاښونو سر سره ولګېږي نو هغه نه سا ادا کېږي. نو کله چې موږ دلته سا ادا کوو اسا، یعنې ژبې سر به پاس غاښونو سره کلک نښلوو که نه، غاښونو سرونو سره. اسا، اسي، اسو، اسا، اسي، اسو، اسا، اسي، اسو، اسن، اسا، اسن، 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 اسا، اسن، اسن،
أثا أثا أث أث سا خلاص شو دوستان اوس جیم سره راځو اجا وري اجا وکنه اصل کې اوس موږ څنګه وایو اجا یعنی جیم باندې زور کوو دا په حقیقت کې د سیده لکه دوه واره چې موږ ویلې کنه یو واره الف سره بل جدا اجا اجا اجي اجو اجا اجي اجو اجا اجي اجو اجن اجا اجن 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 اجا اجن اجن الحمدلله لدينا په اسانۍ سره خلاص شو تاسو کوشش وکړئ چې ان شاء الله دا شد فقط وپېژنئ او په دې پوه شئ چې کله شد راغی نو هغه به موږ زور سره وایو اوس راځو مخکې ځو او ان شاء الله دلته هم ډېر اسانه درس ده په دې درس کې موږ دغه فقط یو خبره زده کوو کله چې نون باندې هم دغه شد راسي او یا په میم باندې راشي صحیح شوه دلته خو موږ با تا ثا جیم باندې پراکټیس کړ اوس دا وایو که چېرته دغه شد په میم او په نون باندې راشي نو هلته یو شی بل هم ورسره زیاتېږي چې هغه ته غنه وایي یعنې د پسې نه به غږ راوځي لکه مثلا ان ګورئ نون باندې شد راغی ان نو غږ د پسې نه راووت دې ته غنه وایي فقط دا ان شاء الله په دې کې پریکټیس کوو مخکې ځو برز برز حصل حصل ولې دوستانو صاد موږ ویلو دا به ډک وایو غټ به وایو که نه نو هماغه طریقه باید دلته هم زموږ په یاد وي داسې نه شي چې حصل ووایو حصل حصل دا بیا سین ته جوړېږي نو حصل ډک به وایو صدق ګورئ دوستانو دال باندې راغلی دلته په را باندې راغلی بر صدق صدق به نه وایو صدق عدد قدر كذب كذب کوشش وکوئ چې ذال کې د ژبه لاندې غاښو سره ونه لګېږي ځکه چې ذال کې موږ ویلو ژبه باید پاس غاښو سره ولګېږي كذب نعم ورې نون باندې او عین باندې شد راغلی نعم یظن یظن ورې دوستانو نون باندې شد راغلی نو دلته به غنه ورسره کېږي دلته بل هېڅ شی هم نه زیاتېده فقط مونږ په عین باندې ګوره زور وکړو لیکن دلته په نون باندې زور هم کوو او یو بل اواز له دې نه پیدا کېږي چې هغه غنه ورته وایي یظن ورې پزه کې اواز راوځي یظن یحض یحض جنة جنة ورې دوستانو نون مشدد ده یعنی شد پرې راغلی نو دلته به هم نون سره مونږ یو بل اواز په خپله جوړېږي چې پزې نه راوځي غنه ورته وایي ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت دوستانو خیال هم ده کنه دلته هماغه پراکټیس روان ده د شد ولې کله په جیم باندې راځي کله په ذال باندې راځي کله په واو راځي په هر حرف چې راغی موږ به هغلته زور کوو سیرت یا باندې راغلی په یم زور کوو سیرت عطلت ګورئ اصل کې دا عطلت ده کنه عطلت لیکن طا باندې شد راغی عطلت كورت كورت کاف واو باندې شد راغی كورت كورت
تطلع تحدث نيسرهم البينة قيمة وقف بس نقول دوستان قيمة عشية مذكر قاف مندي راغي مذكر أيانا ډیر ماشومان چې کله په دقیق شکل باندې دغه شد ونه پیژني کنه نو بیا نشي ویلی مثلا دلته چې راشي قرآن شریف کې آیانا وایي آیانا غلط شو اوس کنه دلته شد باید زور ور باندې وکړي أيانا إياك لله وريد دوستانو لام باندې راغلی لله تجلى تصدى تزكى تولى توابا ثجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا وريد اسلام وهابا نراغلي وهاجا ممددة وقف بسنكم ممددة مكرمة مطهرة دوستانو فقط دغلته لږ متوجه شئ کله چې را باندې راشي نو سړی باید کوشش وکړي چې دا را څو راګانې له دې نه جوړې نه شي تکریر چې ورته وایي که نه بعضې خلک چې کنټرول ونه کړي نو داسې وایي مکرر ډېر مختلف اوازونه جوړ شي نو بیا هغه غلط ده نه مکرمة را باندې به زور کوئ خو چې د دې را نه ډېرې راګانې جوړې نه شي صحیح ده انشاءالله مكرمة مطهرة والسماء والترائب وريد دوستان تابا درغلي وتا ما بزرگ بیا را دته مادو کنه دا مادي واجب ده مخکې ویلو والترائب والناشطات وريد دوستانو طابع ډکه ویلي په نون باندې مزورک والناشطات والنازعات زا نو ویلو د لاندې غاښونه ادا کیږي والنازعات والسابحات فالسابقات قام ګوره غټ ویلي ځکه چې د غټو حروفو څخه ده فالسابقات فالمدبرات مدب بمن بزور رات فالمدبرات تبلى السرائر دوستان ګوري با دلته قلقله کیږي توب صحیح شو موږ مخکې ویلو سرا دا را ډکه ویل کیږي غټه ځکه زبر د پی مخکې ویلو او دلته بیا مد کیږي سرائر کودریګو سرائر فمهل الكافرين ها باندې شدة فمهل الكافرين بالخنس خا دکوي بالخنس الجوار الكنس دا ټول سره پیوسته نښتلي دي دوستانو نو سین له دې لام سره جنګو بیا دغه ری د دې کاف سره جنګو بالخنس الجوار الكنس دلته هم شده او دلته هم شده په نون باندې بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم وريد دوستان اهدي ها باندې غړوندای ده فقط اهدنا
صاد باندې شد ده، خو کوشش وکړو چې اهدنا سیرا ونه وایو ځکه بیا هغه نه سین جوړېږي. ډک به ووایو چې صاد شي. اهدنا الصراط دا ټول ټکي ګوره غټ غټ ویل کېږي که نه. صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. دوستانو په دې سره زموږ نننی درس الحمدلله پای ته ورسېدل. موږ په دې ننني درس کې فقط شد هغه پریکټیس کوو او تطبیق هم کله هم چې شد راځي په خپله باندې هم کوشش وکړئ چې ښه یې زده کړئ، تطبیق یې کوئ او په خپلو ماشومانو باندې هم انشاءالله تطبیق کوئ. الله دې وکړي چې دا درس په تاسو ته ډېر اسانه شوی وي او الله دې تاسو ته توفیق درکړي چې دا بار بار بیا هم تکرار کوئ تر څو ستاسو په ذهن کې ښه کښېني. تر بیا مو الله منشه خوشحاله، سوکاله، نیکمرغه او اباد اوسئ. السلام علیکم.